سمه مرحله ده، څوارلسمه مسله ده. پام پر کوئ دا ډېر خوندوره مسله ده. د مړي د طرفه سوزیه څنګه ده؟ د مړي د طرفه البتا بتوفیق الله تعالی د مړي د طرفه سوزیه هغه درې صورته لري. څو صورته لري؟ درې. اول صورت دا دی که مړی مړ کېدی وصیت یې پکړی و چې زما د طرفه سوزیه وکړي او ثلث د مال یې هم دغه نه و چې وزیه پکېدل، نو په دغه صورت کې که ده د ځان سره شریک کړي که مستقله ورته رانیول، دا ګوري دا ډېره یو نادره ده. که ده چیرې ولاړ سو مستقله ورته رانیول یا د ځان سره شریک کړي دغه حصه خوره کړي نه و دغه وکیل ته روا دی، دا حکم د نظر لري، خامخا به ټول بل چا ته ورکوي. نور څوک چې وزیه د تاوان نه رسي وزیه صحیح ده. او که ده وصیت نه و پکړی بیا دوه رقم دوه صورت. اول صورت دا دی چې د دې حصه سمه مستقله حصه د پلار دپاره یا د نیکه دپاره یا د رسول الله دپاره یا د ولي دپاره مستقله حصه ورته رانیسم یو، او دام پروا نه کوي، او دام بس حکم یې د چارې زما د وزیه خپله وزیه ګردم زه خوړلی سم، غیر مسکین و مالت هم خیراتولی سم. او هغه بله چې هغه مړي وصیت پکړی و خامخا به وکیل نه خوړلی او ورکولی بیا خامخا مسکینانو ته مالت ته جایزه نه مالت ته څوک نه و جایز نه. ګوره هغه ډېر مشکل و. او که چیر راولاړته سو دا بیا داسې وه چې ما دا د ځانه سره خپل د ځانه سره وکړي دا نفلي سوه چې نفلي کړه سوه زما د طرفه څه کېږي خپل د وزیه واجب چې غوښې ما ته روا دي دا هم راته روا دي، او که زه بل چا ته خیراتوم مالت یې ورکوم که مسکین ته هم جایز. دا دوه صورته. درېیم صورت دا دی چې یا ګسده د پر نامه یې نه معاینه کوم وزیه کوم وروسته ثوابونه درته بخښم، ثوابونه درته بخښم، وزیه کوم وزیه ثوابونه بخښم یا د حصې اخو نو بیخي پروا نه کېدی چې لکه خپل حصه او بیا څوک نه بیا ورته ګوري هغه کې خوري کې بل چا ته خیراتي فرق نه. دا درې صورتونه درې مختار رج مختار پنځم جلد 229 صفحه او دغه رقم په 328 صفحه کې او فقه اسلامي وادلو ته دریم جلد 401 صفحه او تاتر خانیه هغه ولسم ټوک 444 صفحه او فقه حنفي په صوب الجديد صدرم ټوک 214 صفحه او محیط برهانی اتم ټوک 420 صفحه او فتاوی اولولوجیا هغه دریم جلد 420 صفحه اب چې مسائل اورون کهل پنځم جلد 419 صفحه او فتاوی عباد الرحمن هغه صدرم ټوک 438 صفحه ما امداد الاحکام د ظفر احمد عثماني صدرم ټوک 214 صفحه امداد الفتاوا د حکیم المد دریم ټوک 1513 صفحه فتاوی رحیمیه هغه لسم جلد 90 صفحه دا سرم په خلاص په مسیشه دا دا اوس موږ د دې څخه په بل باس باندې هغه شروع کوو. دغه باس ته به غوږ نسئ چې دا باس مزده شي. دغه علالول یعنی د وزیه وخت په چا کې غږیږي؟ د وزیه په وخت او د وزیه په تابعداري. دا مڅومه مسله ده 15 هغه 14 و دا څوک ده 15 مسله یې نه کوي مرحله مڅو ده اتمه. اوله تر ټول مخکې دا یوه خبره ده په دې ځای کې موږ تفصیل نه کوو، دا موږ په نور ځای کې بیخي ډېر اوږد تفصیل کړی دی، خو خصوصا ما چې دا لنډه خبره به درته وکړم. په هر مملکت کې چې سړی اوسېږي د هغه مملکت تابعداري پر ده باندې فرض ده په ټولو هغه امورو کې چې هغه د شریعت مخالف نه وي. که څوک راولاړ شو وزیه یې حلالول لکه پخوا چې وخت دلته په چمن کې هم پېښ شوي دي، دا وزیه په ټوله مبنا ده، دا ټول پر دې باندې یاده لازمه ده خامخا بیا راګرځي چې د مرکزي حکومت په ورځ نه و حلاله کړې، هر چا چې حلاله کړې و هغه نه ده حلاله کړې. دا باندې بالکل دا ټول کتابونه په اتفاق دي، خو ما چې دوی نه په پوهېږي اباس دوی چې وایي دا خبره نه ده، وایي دغه دې د رسول الله حدیث دې په مغرب کې ولې په مشرق کې اختر کړي، هغه ما ته نه وایي، هغه عمران خان ته وایي. دې په دغه ځای هم سره د خلاص شوه د باچا مسله ده، یوه زما مسله هغه باچا ته وایي. ګور دې دا ځای کې نه خطا شوی دي، زما په خبره مستا خلاص شو، هغه امیر ته وایي چالته وکړي، لیکن که امیر نه وکړه امیر په ضعیف کول عمل وکړي پر تا باندې فرض دا دی چې به څوک یې پکول دی.
هغه لا چې پرېږدي چې شیخ الاسلام پر دې باندې تحقیق کړی دی هغه یې پله په انعام الباري کې هغه لس کاله مخکې ده ویل کړي وروسته یې په بخصوص دوم ټکي د رساله چاپ کړه حتی دا یې وویله چې هغه د عربستان اختر دا صحیح نه دی غلط دی هغه په هغه صورت کې چې هغه اختر صحیح سي بیا یې موږ په قول خواته دا یې لیکلي دي چې ظاهر روایت خدا دی چې په مغرب کې ولې چې په مشرق کې اختر کېږي نو موږ به خپل امیران په دې امر کړي وای خو که د عربستان اختر صحیح وای لیکن هغه ګر سره تولید د میاشتې راغلی د یې ما ویل تولید یې نه راغلی دا بیا د خبره ټوله د دنیا ساینسدانانو تایید هم کړه چې تایید یې کړل حتی ولدا په فضایي بیړۍ کې په دغه ورځ هغه یوازې په ناروې کې لیدل کېږي چې لمر نه یې لیدل تر لمر یو دوه مخکې هم پر مخلوله حالات په بله طریقه کې سره لیدل کېږي پر بله طریقه کې سره لیدل کېږي نه چې نه ولیدل شول نو دا څنګه دی نو چې دغه اختر خپله نه شي نو دوی څنګه په کول کوي دوی پام وکړئ لیکن پام دا ډېر اوږد تحقیق دی باره نو په ما دا خلاصه ما چې درته ویل دا ځای نه دي په نور ځای کې موږ خپره ویلي خو بیا دا ګوره دي په عربي پوهېږي که په اردو پوهېږي دواړه کې بس په روژه کې د دغه له خو روژه نه د مستقل رساله دپاره مې هغه په بحوث کې په دوم ټکي دا اوس چاپ شوه او هغه بله چې دی د انعامباري له خو ده وختي ویل ده هغه په پنځم ټکي ده هغه په دغه کې ده په روژه کې په سومه کې اوس دې ته پام وکړئ نو دغه ووایي نو بیا نو چې د عربستان اختر نو صحیح نو دی په صحیح کول عمل کوي چې دوه کسه شهیدان تېر شم بس دی عمل پکوي او په داسې ځای کې نه صحیح کېږي نو به څه کوو تا د اخلاص هنر بیا زموږ اختر ورسره څنګه دی زموږ پر عرفات ورسره درېدل هلته د جوابونه ورکړي دي چې هغه امیر په ضعیف کول عمل وکړي نو بالکل پر خلکو یې امر لازم دی د هغو وجوب ورسره اشیا ورسره ادا کېږي خو د دې ځای چې ولاړ شو نور خلک یې نو باید په قول ونه کړو خو مطلب دا دی چې موږ څه کتلي دي دا تحقیق زه خپل ته نه کوم اوږد تحقیق دا تحقیق پوره تحقیق اوږد تحقیق خلاصه د تحقیق دا ده چې یقینا په دې کې خبره ده ښه اختر په دنیا کې د پاکستان هغه د پاکستان منګرو د مرکزي حکومت سره دا نور نه چې پېښور والا یا چمن والا هغه خلاف کې دا نه هغه اختر چې هغه څوک دی مرکزي حکومت کې هغه ته موږ تحقیق نه کوو هغه خبرې پسې پرېږدو دا فتاوی عثمانیه په دوم ټکي 1.9 تر 1.2 پر دا اوږد تحقیق دی البته اوس خو ډېر تحقیق په دغه کې دی هغه په انعام الباري وکړه دا څومه وه پنځلسمه دا وار د توار شپاړسمه مسله دا ده که یو سړی هغه دغه الفاظ که تاسې زده کړه نو به ډېر ښه وي که د سړي کور په افغانستان کې وي دی په پاکستان کې وي اوس وزیا لاله دا ځای نو کوي په اوږده سبق وایي په اوږده سبق څنګه مې درته وویله یو سړی په افغانستان کې دی دی وزیا په افغانستان کې د کور په دی په پاکستان کې د اختر په ورځ اوس وزیا کوي وزیا به د اختر په ورځ حلالوي د خپل اختر که بیا د اختر په ورځ حلالوي د وزیا دغه وزیا د اختر په ورځ بیا حلالوي که بیا د دې اختر په ورځ حلالوي دا تاسې پام وکړئ دا ځای هغه سخت مشکل دی اوس تاسې یو بل ځای راواخئ قرار راولاکه سوي د دوی پر دې ځای خطا وتلي دي ګورئ دا لیپټاپ د توفیق الله غوږ وتلي زموږ په کتابونو کې وایي که یو سړی په بازار کې اوسېدی د بازاریانو له دا ځای تاسې زده کړئ د بازاریانو له هغه خو تر عیدګاه تر لمانځه مخکې وزیا نه ده روا لیکن د عیدګاه تر لمانځه وروسته څوک روا ده وزیا روا ده د سارایان له د عیدګاه تر لمانځه مخکې هم روا ده نو ده کستا وکړي چې وختي غوښې وکړم سارا ته دې وباسي بس یې څوک چې حلاله کښې روا ده نو خو دلته مکان د چا معتبر شو د وزیا بس دوی پر دې خبره خطا وه چې خطا وته باره نو خطا وته دا یقیني درته وایم د دې مسلې نو بس زه باعث وم چې دا راووته چې راووتل خو ما درته چې موږ یې طلبه کړو دا دغه له د جامعة رشید هم راسره دا نور چې دا نوی راوتله 20 کاله بعد خو لا ملاقات کېدلي وایي دا د اخلاص او استفهام ورته وکړئ دا د هغه عبارت اوس شیخ الاسلام دا تورې راایستلي دي دغه عبارت اوس وایي د دواړو مکان معتبر یعنی نه وجوب هغه مخکې تر اختر د ورځې راتلی شي نه وجوب د ادا دواړې مثال که په دا الفاظ مستخلاص د مثال په توګه زه دغه ویلي وایي که اوس د مکان د وزیا معتبر شي زه درته وایم تا ته اوس پوښتنه کوم نو وزیا په افغانستان کې ده په افغانستان کې ده وزیا څو ورځې روا ده چې حلالوي 3 ورځې نو خو مکان د وزیا معتبر دی اوله ورځ هم حلال دویمه ورځ هم 3 ورځې هلته حلال دلته دی په پاکستان کې دی پاکستان کې دی خو ورځ د لا پاته چې پاته ده نو خدای څلورمه ورځ هم حلالوي نو زه دپاره 4 ورځې د ستاسې د حلال دا په اسلام کې تر اوسه راغلي 4 ورځې یو سړی راولاړ که په افغانستان کې دی په افغانستان کې دی که مکان د ده معتبر شي ورنه زه خبره ته کوم
که مکان د ده معتبر شي د ده مکان نو خو دلته به د اختر مخکې څوک شي حلاله اختر مخکې او که چیرې ولاړ ته چې مکان د وزیې معتبر شي نو خو بیا وزیه فقط 2 ورځې روا شي باران نه روا څو ورځې روا ده 2 ورځې باران نه روا ته پام وکړئ نه دا ولا سره وایي نه هغه طالبان او بله لا دا ده که په افغانستان کې وزیه مکان د وزیې مت دی په پاکستان کې تر وجوب مخکې څوک راشي حلالول پر ما واجب نه ده اول چې حلالول څنګه پام وکړئ نو صح کول دا دی دا ځکه چې زده کړه که وزیه او مکان سره جلا وه په داسې مملکتو کې وه چې اختر سره جلا و فقط دا وزیه په 2 ورځې کې حلالولی شي وزیه د سره نه وي په 4 ورځې کې حلالولی شي په 2 بالا نه شي حلالولی ولې زه په پاکستان کې یم وزیه په افغانستان کې د افغانستان د اختر فرض که حلاله شوه نه ده روا ولې پر ما واجب شوې نه لیکن پر 2 ورځ پر ما باندې واجب شو پر ما واجب شو خو هغه واده په 2 ورځ په 3 ورځ خو بیا ته نه در واځه تا خو سره څوک نه صدا اختر وخت دلته فقط 4 ورځې روا دي صدا سره جلا دغه مسله ده ما درته ګور دا ډیره سخت ده والله که مولوي صاحب دا چا ورته زین او بدماس پوښتنه کوي مولوي صاحب دا به زه درته وایم چې دا شان ما ته معلومې دي چې څه خبرې زما نه مني دا د خلاصو نو هغه دغه عبارتونه دي شیخ الاسلام دلته په دغه کې دا نواجل او شیخ الاسلام دلته لنډم د الفاظ ویل دي هغه په فتاوی عثماني کې په 102 صفحه صدرم ټوک او دا هغه رقم فتاوی نواجل په 14 ټوک 1550 صفحه کې دا سری ویل دي لیکن هغه چې موږ ته ویل دي ډیر په تفصیل هغه مسله هغه وجدا هغه دغه عبارتونه راخلي چې ما اوس په ټول عربي هغه دغه عبارتونه راخلي چې وزیات څلور تر وجوب مخکې وزیانات چې هغه سارات چې ورسې هغه ولې په فرما واجب شوی د ما تر وجوب ورسته عبارت واستول او ګور اختر مم یو دی مملکت هم یو دی پر دواړو اخترم دي د سینری ځای سارات وسته پر دې نه واختر یا سارات داوته فرمانه واختر ام فرما اختر دې ام پر دې اختر دې برای سارات وسته نو خود برم مخکې څوک ته مخکې روا دا ځاینه چې ورته پام شو سیدا دغه بار طالبان د نوري چې د دوی کړی دي هغه دغه سپی چې هغه دغه سپی د ګرد خودشونو کې لرزه ته وایم چې په وخت کې د وزیه هغه کم وختونه معتبر دي کم وختونه هغه ټول هغه عبارتونه دي هغه چې دغه نه ده چې په 3 ورځې کې د یا مخکې تر وجوب نه ده روا په وخت کې د چا روا ده هغه د وجوب روا ده دا ځایونه د یو کتاب عبارتونه دي بیخي د ډېرو عبارتونه دي هغه طالبانو بدایه ده هغه په 413 صفحه کې دا طالبانو ورته ګوري غواړي ورته داسې دغه دا یې بله او دغه رقم قاضي خان دي فراموش دي اندیه 340 دریم ټوک دغه رقم آسان الفتاوا د 150 صفحه هغه ومجو دا طالبانو بالام درته وایم فتل کدی روباري راي کو ټول کتابو خو ما چې مطلب دغه خلاصه د ما سره شته هغه خلاصه ما چې د ټول چې په دغه ځای باندې برکت خپل په مسله پوهیږ دا ولا وا دغه بل دا څومره مسله و چې سمو شپاره سمو مسله په دغه اتمه مرحله کې ولا سمو مسله په دغه څو کې اتمه مرحله کې په دې خبره باندې پوس کنه سواس په بازار والا څو وخت د کوالای شي حلال والای تریدګا ورسته تریدګا مخ کې حلاله کو نه ده خو ایدګا کم ایدګا معتبر د خپل ایدګا معتبر ده که د بازار که د سارا اصلي خو ایدګا دا چې ګرد سارا ته وځي دا ګډیان او شلیان د په مسجد کې وکي د بازار لیکن اصح متابعی دا دي که د ایدګا وسو د سارا امر وادي که د بازار لنی سوي که د بازار ایدګا وسوله امر وادي د سارا نه سوي چې هغه نو خلاصه دا راوته چې په ټول شهر کې وای ایدګا وسو دا خلاصه راوته چې پامو کې په ټول شهر کې وای ایدګا وسو هغه د کتابونو چې درس سپید د توای بس د وزیه باز دی په 200 هغه دغه سلوشتمه صفحه کې د مختار پنځم جلا انور بر سطر پیدا طالبانو د دوه مجاوالي ورچ ویلم نه ځکه دا سانه دي مس په دې مسر خلاص